دا ماربل ګورئ، دغه ماربل په دې ټول کلوسیم چې دی یا د نندارتون په حساب سټیډیم دا پکې لګېدلی و. نو دلته دې کې به ګوره دوی اوبه هم پرېغوستې، البته د کښتو کې بیا یو بل سره جنګ کولو. خو دغه ملک چې ختم شو، پاچاهي چې ونړېده، دا هر څه سره ونړېده. دا اوس چې کوم کلوسیم دی البته که 100% اوس یې ګوره خالي 15% پاتې ده، نو ټول د منځه تللی. روم امپراتوري ډېره وغځېده، نو د لرو لرو ملکونو نه به چې څوک به داسې قوي سړی و هغه به یې په زور راوسته. دا لاندې دغه ځای چې ګورئ، نو دلته به خپله د دوی دا پاچا وزیران دا خلک به کېناسته. السلام علیکم ملګرو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. راځئ چې نن در باندې د ایټالیا د هیواد خپله په د دې مرکز کې روم کې دغه کلوسیم یا نندارتون چې ورته وایي دا در باندې وګورم. دا ډېره زړه تاریخچه لري او دې کې چې دی دننه ډېر معلومات یې نشته چې تاسو سره زه شریک کړم. او راځئ دننه به ورشو او په کلاره به خپله دا کلوسیم هم وګورئ او څه ناڅه معلومات چې ما د دې باره کې ترلاسه کړی دی هغه به هم زه تاسو سره شریک کړم. نو راځئ ما سره. دا دی راننوتلو دننه ملګرو. ښه دغه ساحې ګورئ، دغه ساحې عام خلک به داسې تلل. صحیح ده، هغه کسان چې دوی به جنګ ته راتله هغوی به په دغه ساحو کې دوی اوس بند کړي دي، دا بند دي. دا ننوته دلته به دوی دپاره بیل بیل اتاقونه وو. دا دی ګوره راننوتلو دلته. ښه نو دا ځای چې دی ملګرو، دې ته کال کې تقریبا 5 نه الی 10 میلیونه خلک راځي. ډېر زیات خلک دې ځای ته راځي. او دا اوس چې تاسې لوبې ګورئ، دا سټیډیمونه ګورئ، دا ټول شیونه چې تاسې ګورئ، البته د دې سټیډیم کانسپټ 2000 کاله مخکې دغه د رومن امپراتوري چې ده دغه خلک دی دا ایښی دی. دا ګورئ دغه لاندې ځای چې تاسې ګورئ که نه، دې ځای کې دغه اتاقونه چې دي د دې نه بره دې ځای جوړ کړی و. ښه دغه اتاقونه چې ګورئ دې کې به هغه کسان چې جنګونه کول یا زناوران، ځکه هلته بیا انسانان او زناوران هم جنګول، زمریان به یې راوستل د افریقو نه، تمساګانې، فیلان، ایږې، قسم زناوران به یې دا راوستل. کله به یې زناوران خپلو کې جنګول، کله به یې مثلا ایږه یو انسان سره جنګوله. او د 50,000 نه الی 15,000 خلک دې ځای کې ځای کېدل. 50,000 نه والا تر 15,000 پورې خلک دې ځای کې ځای کېدل. نو دا ډېر عجیبه ځای دی ملګرو. راځئ مخکې در باندې نور هم ګورم. ښه دا ټول خپله د دې ځای برخه ده. دا شیونه ګورئ، دا تیږې چې دي دا ډېرې غټې تیږې دي. کیمره کې بر رقم ښکاري او څه په یو طریقې جوړې کړي دي. جالب یې همدا ده چې 2000 کاله مخکې دوی دا داسې جوړې کړي دي او دا یې څومره په لوړه جوړ کړی دی. دا تاسو ورته وګورئ، هغلته ګوره لاندې خلک دي او دا ډېر په لوړه دی. ګورئ دا خوا یې درته وښیم. ښه دا خو یې لاره ده. دا خلک به چې راتلل اول به دننه راننوتل. طبعا هغه وخت کې خو دغه دروازې نه وي، خلک به سیده راننوتل او داسې هم د ننوتلو لارې شته دي. خو بیا د دې لاندې زیرزمیني ده، هغې زیرزمینۍ کې به خلک چې دی چا به چې جنګونه کول هغوی به لاندې تلل. دلته د دې دا تاریخچه ده. اول اصل کې دغه ځای کې دغه حوض و. دغه حوض چې درته ښکاري دا د دې یو پاچا و د روم، هغې جوړ کړی و. بیا چې هغه مړ شو نو هغه نوي پاچایان چې کېناسته هغې دې ځای باندې دا سټیډیم جوړ کړلو. البته یو رقم د هغې ښودل چې د خلکو ته وښیي، مطلب دا ځای چې دی دا د خلکو دی، د چا ملکیت نه دی. د روم امپراتوري خو په دې د بیس باندې جوړه شوې وه، د جمهوریت په حساب باندې جوړه شوې وه چې د هر چا حقوق باید برابر اوسي. وروسته پکې مشکلات جوړ شو، دغه فساد او دا شی نه پکې زیات شو. د دې سټیډیم جوړول چې دي یو دلیل دا هم دی چې خلک په حساب دغه کې دا توجه یې د دې نه واړي. دی اوس ښیي دلته. ښه نو دغه دلته یې ښیي چې دا څنګه جوړ شوی و. اوس دې زینو باندې موږ بره ورځو. ښه
دې کې چې د ملګرو 50,000 نه الی 15,000 خلک ځای کېدل او دا سیستم یې د دې داسې جوړ کړی و چې دا وی آی پي خلک هغه خلک چې خاص دي مثلا ملکان یا وزیران د هغه حساب مانی رئیسان هغوی به لاندې ناستو د عام خلک مزدور کاران دی به بره کېناسته په ګوره په دې ټول کې دغسې دا ماربل ګورئ دغه ماربل په دې ټول کلوسیم چې دی یا د نندارتون په حساب سټیډیم دا پکې لګېدلی و دا اوس چې پکې نشته دی د دې دلیل دا دی چې د دیزي خلک کله چې دا د دغه امپراتوري چې ختمه شوه د روم نو دا خلک راله او چورې شروع کړه دا ماربل خو ډېر یو قیمته شی دی نو بس خلکو په دې باندې چور شروع کړه او ځان سره یې ویې وړله ډېر زیات خلک دلته راځي کال کې یعنې د دیزي ته 15 نه الی 10 میلیونه خلک دې دپاره دې ته راځي د دې لیدو ته ورې نه یوازې چې ماربل پکې لګېدلی او ساجي باجي به رسامین په دې ماربلو باندې شوي دي دا ټول نه دا خو دغه ملک چې ختم شو پاچاهي چې ونړېده دا هر څه سره ونړېده دا اوس چې کوم کلوسیم دی البته که 100% اوس یې ګوره خالي 15% پاتې ده نو ټول د منځه تللی جوړ شوی دی دغه سټیډیم او دا دی په 10 کالو کې جوړ کړ فی وخت یې ونیولو چې دا یې جوړ کړ دغه خلک چې دي بس راځي ورته ګوري دا ګنې دې ډېره غټه پاچاهي وکړله د روم امپراتوري چې ده ډېره اوږده پاچاهي وه تقریبا 1,500-2,000 کالو پورې دې د خپله پاچاهي وساتله په نړۍ کې او خو د نړېدلو خو ډېر دلیلونه و که نه یو غټ دلیل یې دا و چې ډېر زیات یې ځان وغځول او نورو ځایونو ته لاسونه چول دننه پکې فساد ډېر زیات شو خپل منځي اختلافات پکې ډېر زیات شو نو دغه دلایلو چې دا امپراتوري ونړېدله ګورئ دا یو بل مثال دلته ورکړی دی که نه اوس خو دغه بره ځایونه یې نشته دی دا بره دا ځای چې دی دا مکمل ختم شوی دی د منځه تللی دی څه زلزلو د منځه وړی دی او څه خلکو چور کړی دی ګوره ما درته مخکې ویل چې دا مکمل سپین و دغسې ماربلو کې اوس خو یې رنګ داسې نه دی دغسې سپین و مخکې دا چې کله دا جوړ و که نه بره پکې دغسې مکمل هغه د جوړ حالت کې چې و داسې و ښه اوس خو داسې نه دی خراب شوی دی دا یو نقشه جوړه کړې ده دی دلته ایښې ده دا یې دیوالونه دي تاسو ګورئ یعنې چې هغه کم یاره یو 12 فوټه خو دا پلن دی دا دیوال 12 فوټه خو دی ګورئ هغه دیوال دی پلنوالی دی همدومره ښکاري 12-14 فوټه دا پلنوالی دی ګورئ ملګرو دې خلکو ته لاندې پکې څومره خلک دي بره څومره خلک دي دا ځای ګورئ دا داسې لږ په لوړه باندې دی دا لاندې دی دا ټول همداسې و دلته زلزله وشوه او ما درته ویل خلکو چور کړه او دا ټول دغه بره دا ماربلې ګورئ دغسې ماربلې وې دې ټولې مخې ته هغه نشته دی بس خلکو دغه کړه ځینې پاتې دي ځینې پاتې دي او نور چې دی دا ټولې ختمې شوي دي نو دلته دې کې به ګوره دی اوبه هم پرېغوستې البته د کشتو کې به یو بل سره جنګ کولو بعضې کسان به چې دا چا به چې جنګ کولو نو هغه به تکړه خلک وو په حساب لکه سلیبریټي به وه لکه نن چې یو د فلمونو هیرو یا بچی فلم وي ډیمانډ هم ډېرې پیسې هم ډېرې ورکوي بعضې به کې داسې مو بعضې به دوی په زور راوسته دوی خو ډېر وغځېده دا د روم امپراتوري ډېره وغځېده نو د لرو ملکونو نه به چې څوک به داسې قوي سړی و هغه به یې په زور راوسته هلته به یې ساتله ښه خوراکونه به یې کول او هغه مالداره خلک چې وو هغوی به پرې بولینې والې لاندې به چې جنګ کېدل او بولینې به یې پرې والې قمار به یې پرې واله هو دغه ټول کارونه به یې کول نو هغه چې و دا ډیر جالب ځای دی دا د سټیډیم کانسپټ ټول هم د دې نه جوړ شولو بل ما تاسو ته ویل چې دې کې دا فساد او دا شی نه ډیر شولو
نو دی یوه دا لاره د خلکو د ډسټریکټ کولو یا د خلکو د فکر مصروفه ساتلو دپاره خلک چې مطلب په دولت کې څه روان دي هغې کې فکر ونه کړي دې دپاره هم دا ایډیا دی دغه کې چې راځه خلک مصروفه کړه که نه دې د خاطر خلک مصروفول نو دې ځای کې دا لاندې چې ګورې دې ځای کې ډېر ظلمونه هم شوي دي ملګرو مثلا ځناور راپاڅېدلی دی انسان یې وژلی دی خوړلی دی یو انسان راپاڅېدلی بل یې خوړلی دی او فکر وکئ 50,000 نه 15,000 پورې کسان دغلته ناست یو چغې وایي نو دا هسې یو فکر دی چې سړی باید وکړي که نه او دا د نن د 2000 کاله مخکې زه خبره کوم چې نه برق و نه دغه ټکنالوژي وه چې اوس یې موږ لرو نه د اسانتیا وه او دې خلکو هغه ټایم کې دغه کار کړی و دلته خلک مصروفه ساتلي وو دا ګورئ ښه دا یې ماربلې دا بعضې چې پاتې شوي دي دلته ایښي دي دا په همدې کې لګېدلي وو ښه په دې سټیډیم کې دا لاندې دغه ځای چې ګورئ نو دلته به خپله د دوی دا پاچا وزیران دا خلک به کېناسته هغه کسان چې بالدار وو هغوی به لاندې وو غریبانان بېچارهګان به دا به بره و داسې او دې ټولو ته دا ځایونه جوړ کړي دي که فکر دي چوترې غوندې جوړې کړي دي نو سوری به هم پرې و چې لمر و یا باران به چې و نور پاچیان به دلته ناست وو دغه ځای کې به چې دی لوبې کېدلې دوی به لیدل دې کې به یې اوبه هم را پرېغوستلې نو پیلان زمریان تمساګانې دا ټول هو لاندې نه به بره راختل داسې دا ګورئ دا هغه وخت کې دا عجیبه شیپ کې دا خښتې ګوره ایښي دي او جوړې کړي دي دا ځای هم د لیدو دی ګوره ښه دا ریلونه خو یې پکې اوس لګولي خیر خو دغه اخیستې شوي دا نور یې د هغه وخت جوړ شوي دا لاره یې بنده کړې ده ګوره دلته نه به هغه خاص کسان چې وو داسې به لاندې کوزېدل نو دا چې دی اوس لاندې زه راکوشلو مخه هماغه دغه ځای چې خپله دی د جنګونو دا ځای و ښه دلته به جنګونه کېده دا به یې کله خلاصول کله به یې دوی باندې دا سرونه بند کړه غټې غټې درنې درنې تختې به یې پکې کېغوستلې نو قسمه قسم لوبې به په دې کې کېدلې که نه دا ګوره ښه دا بعضې ځایونه پکې ملګرو پاتې شوي دي ګوره دا دلته دا سنگ مرمر ګوره پروت دی ښه صحیح دې ځای کې دغه دی دغه نور ځای هم ټول همدغسې و لکه دا چې ګورې خو چور دی چور شوی دی دا لکه سنگ مرمر خو چې دی هر چا سره نه و ډېر قیمته تیږه وه او بس چې کله دا پاچاهي ونړېدله بس دی صاحب دغه دا دی دلته لږ نور هم ورته نږدې رالمه ګوره ښه دا تیږو ته یې ګورئ دا یې داسې ایښي دي او دا ځای چې دی ما بره نه تاسو ته وښوده که نه دا پاچیان به دې ځای کې ناست وو دا کیمره لږه وایټ کړم تاسې صحیح وګورئ یاره د کیمره کې نه پوهېږم څه رقم ښکاري خو ډېر غټ سټیډیم دی ډېر غټ دا د روم د امپراتورۍ د وخت نندارتون یا سټیډیم یا دی چې ورته کلوسیم وایي په خپله ژبه کې نو دا ډېر یو جالبه ځای دی بیا هم وایم هغه ملګري که وس و طاقت لري نو راشئ دا یو تاریخ دی ویې ګورئ یو څه به مازغو ته نوي هم راشي او کوم ملګري چې نشي کولی دغه ویډیو خدای دې وکړي چې ستاسې خوښه راغلي ستاسې خوښه شوي نو دا ځای هم داسې دغه غوندې دی اسانۍ باندې هر انګل نه ویډیو کېږي هم نه او بس او زه ته چې کیمرامین هم نه یم کوشش مې وکړو چې تاسو ته دا ځای خالي وښیم او خلاص خوښ اوسئ ډېره ډېره مننه